أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأما بعد. خوشحاله یم چې له تاسو درنو سپین ږیرو او مشرانو سره د کندهار په لرغوني او تاریخي ښار کې ګورم. تاسو عزیزانو ته د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم. د لومړي ځل لپاره افغانانو د کندهار په لرغوني ولایت کې د میرویس نیکه تر مشرۍ لاندې د خپلواکۍ او ازادۍ بیرغ پورته کړ او میرویس بابا 6 کاله د خلکو سپینګیری او مشر و. کندهار زموږ د هېواد لرغونه یو تاریخي ولایت دی چې هلته 240 کاله د مخه احمد شاه بابا د معاصر افغانستان بنسټ کېښود. په همدې لرغونې خاورې کې د میوند په ولسوالۍ کې افغان وطنپالو له انګریزي استعمارګرانو سره جګړه وکړه او د میوند جګړې په افغانستان کې د انګریزانو یرغلګر سیاست ته کلکه ضربه ورکړه او د افغانستان د خلکو وطن پالنه، میړانه او اتلولي یې ښکاره کړه. نازو انا او زرغونه انا د دې لرغوني ولایت د زمریالیو میرمنو له جملې څخه دي. د تیرو وروستیو کلونو په ترڅ کې چې د پردیو په لمسون مختلفې جګړې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې او له دې جملې نه په کندهار کې وشوې، د کندهار میړنیو خلکو څو ځله د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا او د وطن ساتنې ته خپله وفاداري په ډیرو سختو شرایطو کې ثابته کړې ده. د شوروي پوځونو له وتلو نه وروسته کله چې د افغانستان د موجودیت او سرنوشت سوال مطرح سو، کندهار هغه ولایت و چې په پوره میړانې سره یې د هېواد د ځمکنۍ بشپړتیا دفاع وکړه او د هېواد د دښمنانو هدایات یې چې ګواکې د کندهار ښار هغوی ته تسلیم کړي ونه منل. د کندهار د قومونو او مشرانو د معقول او با تدبیره پریکړو په نتیجه کې په سلو کې له 80 څخه زیاتو قمندانانو خپله وسلوال فعالیت پرېښود او په سلو کې له 80 نه زیات مهاجرین خپلو ټاټوبي ته راستانه شول. دا وړ نمونې او مثالونه د هېواد په نورو ولایتونو کې ډېر لږ دي. اوږدې جګړې د ملت ځواکونه یې ضعیفه کړي دي، د ژوندانه انتظام یې ویجاړ کړی، ملي اقتصاد ته یې جبران نه کېدونکی زیان ورسولی او د ډیرو هیوادوالو ژوند یې ترې اخیستی دی. د افغانستان په خاوره کې ډیرې جګړې او مصیبتونه تېر سوي دي، خو داسې ورانوونکې او خونړۍ جګړه هیڅکله زموږ د هېواد په تېر سوي تاریخ کې نه ده لیدل سوې. په خواشینۍ سره باید ووایم چې په کندهار کې د پاکستان دوامداره مداخله د افغانستان په چارو کې لا تر اوسه لیدل کیږي
او موږ مسؤلیت لرو چې په هیواد کې له نسبي ثبات او سولې نه چې منځته راغلې ده په کلکه دفاع وکړو او هغې ته پراختیا ورکړو. موږ نسو کولی اجازه ورکړو تر څو افغانستان د ځینو تنظیمونو او مشرانو د خودخواهۍ په نتیجه کې تجزیه سي او زموږ خلک د جګړې د پراختیا له کبله نور هم تباه سي. غواړم د 12 کلنۍ خونړۍ جګړې د تجربو په بنسټ خپل ټول سیاسي مخالفین د جګړې په بې ګټېتوب پوه کړم او د افغانستان د مسلې د حل لپاره زموږ سوله ییز پیشنهادونه زموږ د کمزوروالي معنا نه لري، دوی دې په دې پوه سي. دا پیشنهادونه زموږ په هیواد کې د ترخې دوامدارې جګړې مستقیمه نتیجه ده. اوس هغه وخت را رسېدلی دی چې پر خپلو حزبي او شخصي ګټو بریالي سو او هغه وضع چې زموږ په هیواد کې را پیدا سوې ده او زموږ ټولنه له هغې سره مخامخ ده په سړه سینه وڅېړو. ښکاره خبره ده چې د 1350 کال د ثور له میاشتې را په دې خوا چې په سیاسي ټولنیزه برخه کې او څه هم په اقتصادي برخه کې تغییرات رامنځته سوي دي، دا خبره هم ثابته سوې ده چې زموږ ټولنه یوازې هغه تحولات او بدلونونه مني چې زموږ ژوند هغو ته ضرورت لري. په دې معنا چې د افغانستان د جمهوري دولت او د وطن ګوند د مشرتابه هیئت په تیرو اشتباهاتو په بربنډه توګه اعتراف کړی دی او داسې هدفونه او وظایف یې مطرح کړل چې د خلکو ګټې خوندي ساتي. خو زموږ مخالفین هم باید دا حقیقت درک کړي چې پر ټولو هغو شیانو چې په وروستیو کلونو کې رامنځته سوي دي نسي کېدی یو ځل پرې خط راکش سي. بالاخره هیڅوک نسي کولی چې په دې خبره سترګې پټې کړي چې د افغانستان جمهوري دولت د افغانستان د خلکو ملاتړ له ځانه سره لري او همدا خلک دي چې د دولتي ځواکونو په صفوفو کې له ټولنیزې او اقتصادي خپلواکۍ نه او همدارنګه د خلکو له ژوندانه څخه په وسلواله توګه دفاع کوي. دولت کافي ځواکونه او وسایل په واک کې لري او د ملګرو ملتونو د سازمان په وجود کې نړیوال ملاتړ او تایید له ځانه سره لري. په همدې دلیل ټولې هلې ځلې د افغانستان د جمهوري دولت د راپرځولو دپاره په خپل اساس کې ناکامې دي. زموږ په عقیده زموږ له هیواد څخه د بهرنیو قوتونو له وتلو سره سم چې هغه هم د افغانستان د جمهوري دولت په نوښت عملي سو د افغانستان د مسلو د سیاسي حل لپاره لازم شرایط منځته راغلل. خو په خواشنۍ سره باید ووایم چې له وضع نه لا تر اوسه پورې ځینې د مخالفینو مشران دا وړ درک نه لري. موږ ګورو چې د مخالفینو د مشرانو ټولې هلې ځلې د دې لپاره دي چې د سیاسي قدرت مسله د زور له لارې حل سي. آیا دا لازمه ده چې یو ځل بیا هم دا خبره تکرار کړو چې ټولې دا وړ هلې ځلې تر اوسه ناکامې او بې ګټې ثابتې سوي دي او تر پایه هم ناکامې ثابتې کیږي. زموږ دولت د بیا رغونې او جوړولو وظیفه سرته رسوي په داسې حال کې چې په اصطلاح موقت حکومت یوازې د ورانولو او خرابکارۍ وظیفه سرته رسوي. زموږ حکومت او دولت د خلکو د سرنوشت په وړاندې د مسؤلیت احساس کوي. د تولید او خلکو ته د نفتي موادو او د غذایي موادو د رسولو دندې سرته رسوي. مخالفین اساساً دا ستونزې نه پیژني او یوازې د عامه شتمنیو
چې د هیواد په ټولو خلکو پورې اړه لري او هر افغان باید له هغوی نه ګټه واخلي په ورانولو او له منځه وړلو بوخت دي. د بهرني فکتور تاثیر کافي ده چې ووایو حکمتیار او سیاف د افغانستان د جمهوري دولت د راپرځولو هیله د شوروي اتحاد د مرستو قطع کېدلو ته کړې ده او همدایت انتظار لري او خپل ټولې هیلې په همدې خبرې پورې تړلې دي. دا هیله به هیڅکله سرته ونه رسیږي. زموږ دوستان خپلې ستونزې لري خو له موږ سره د هغوی همکارۍ به په ټولو استقامتونو کې او برخو کې ادامه پیدا کړي او وده به وکړي. د نه پخلا کېدونکو مخالفینو ټولې هلې ځلې او له دې ستونزو سره لوبې یوازې د جګړې د اوږدېدو سبب ګرځي او زموږ هېواد له اقتصادي پلوه وروسته پاتې والي ته راکاږي. خو په هیڅ صورت دوی د سیاسي قدرت نیولو ته نشي نږدې کولی. لا تر اوسه هم د مخالفینو په سر کې د پسرلي او اوړي په موسم کې د محاربوي فعالیتونو خوبونه لیدل کیږي. د پاکستان د پوځي حلقو ملاتړ د نه پخلا کېدونکو د تحریک او تشویق سبب ګرځي او له همدې کبله ده چې د نه پخلا کېدونکو او د پاکستاني پوځي حلقو اتحاد کړی دی او د افغانستان د ملت لپاره ډېر خطرناک پلانونه یې مخې ته ایښي دي. د پاکستانیانو د پلان په اساس د کنفدریشن تر نامه لاندې له پاکستان سره د افغانستان ادغام او په دې ډول د پاکستان د هیلو سرته رسول نسی کېدلی چې په هیڅ صورت تبرئه سي. ډېرو محترمو سپین ږیرو مشرانو تاسو ته باید دا معلومه وي چې ان د اعلیحضرت مظاهر شاه په وخت کې دلته ځینې سیاسي ګروپونه او حزبونه چې په هغه کې دا تنظیمونه هم شامل دي جوړ سول او د ظاهر شاه په وخت کې او بیا وروسته د داود په وخت کې دوی تلاشونه وکړل چې اول کودتاوې سرته ورسوي او بیا وروسته چې د دوی کودتاوې ناکامې سوې یا افشا سوې او دوی یو تعداد ونیول سول او بندیخانو ته واچول سول هم د ظاهر شاه په وخت کې او هم د داود په اولو کلو کې د جمهوریت نو دوی یو تعداد بیا پاکستان ته وتښتېدل چې په هغه کې ګلبدین شامل و رباني شامل و او داسې نور. نو پاکستان کې د دوی نه پوښتنه وسوه چې تاسو دلته د چیش دپاره راغلی صاحب موږ اسلامي دولت جوړو. د پاکستانیانو ورته ویل چې اسلامي دولت خو هلته موجود دی. نه ویل صاحب که تاسو د موږ مرسته وکړئ. د پاکستانیانو ورته ویل چې که موږ د تاسو مرسته وکړو نو په پای کې به زموږ ګټه څه وي. نو دوی ویل صاحب که ستاسو د قدرت په وسیله باندې موږ په کابل کې اقتدار ونیوه نو سبا ته به افغانستان د پاکستان 5مه صوبه وي او د تاسو سره به کنفدریشن جوړ ویزه به نه وي پاسپورت به نه وي تجارت به مو سره شریک سي وروسته به خپل مسلح قوتونه هم د تاسو په اختیار کې درکو او په دې ترتیب د افغانستان خپلواکي او ازادي به له منځه تللي. دا خبره منئ د موږ سره ویل صاحب دا کو ویلې ویلې کوي نو زموږ ډېر موثق اطلاعات دي چې دا لیکل سوي خبرې د پاکستان د ISI استخباراتي سازمان ته په خصوص د ګلبدین او وروسته بیا د سیاف
او د رباني لخوا ورکړل سوي دي چې که موږ اقتدار ته ورسېدلو نو بیا به افغانستان د پاکستان 15مه صوبه وي. موږ ټول تلاشونه کوو، امیدواره یو چې دا اسناد لاسته راوړو، مګر تاسو ته وایو چې مخکې له دې چې د اسناد لاسته راوړو دوی په خپله په شفاهي توګه باندې په کراتو دا اعلان وکړلو چې موږ د پاکستان سره کنفدریشن جوړو او افغانستان به د پاکستان 15مه صوبه ګرځي. دا کال د 1353 کال د داود خان د جمهوریت 2م کال دی. حال دا ده چې د ثور پیښه په 1353 کال کې وسوه. 4 کاله مخکې دوی پاکستان ته لاړل. هلته دوی د 1 کال لپاره تربیه سول، دوی ته وسلې ورکړل سوې، د دوی ګروپونه جوړ سول او په کال 1354 کال کې دوی راغلل، په لغمان باندې حمله وکړه، په پنجشیر حمله وکړه، په سرخرود حمله وسوه او په ارګون حمله وسوه. سپین ږیرو مشرانو عزیزانو، تاسې چې په دې ټاټوبي کې ژوند تېروئ د احمدشاه بابا ټاټوبی دی. هغه لکه څنګه چې ما تاسو ته ویلي هغه پادشاه و چې د اول ځل دپاره یې ملک طوایفي ته خاتمه ورکړله او زموږ جغرافیایي حدود یې وټاکه. زه یې تاسو نه پوښتنه کوم چې په 1353 کال کې د دوی په اصطلاح د ثور نه وروسته کافران چې راغلل هغه کافران چیرته وو؟ دوی د چا په تاریخ راغلل؟ دلته په افغانستان کې شخړه جوړه کړله. موږ نه وو په اقتدار کې، داود خان وو په اقتدار کې. دوی تاریخ ولې سرچپه کوي؟ دوی د خلکو سترګو ته ولې خاورې ور اچوي او ولې حقیقت نه وایي؟ چې دا وایي چې کله دلته کافران راغلل او بیا وروسته شورویان راغلل نو په اول صورت کې زموږ مقاومت او د شورویانو په مقابل کې بیا زموږ جهاد شروع شو. نو زه بیا دا پوښتنه کوم چې که دا خبرې د پاکستان د تاریخ په نتیجه کې نه وای او تر اوسه پورې دوی د هغه متحدین نه دي او هغه لفظنامې نه دي ورکړي، نو چې کله شورویان د دې څخه ووته بیا د مسلمانانو په مقابل کې او د خپل ورور مسلمان په مقابل کې جهاد د چیش دپاره که رښتیا هغه بهانه وه چې دلته شورویانو. حال دا ده چې سوال داسې نه دی. شورویان چې ووتل دلته جنګونه لا زیات سول. زما په زړه دي شورویانو د وتلو نه مخکې راغلی وم په دې سالون کې نه پوهېږم د تاسو په منځ کې به څوک ناست وم او ما جرګه درلودله تاسو سره مشوره مې وغوښتله چې څه وکړو. یو سپین ږیري په ډېر زړورتیا سره وویل چې نجیبه ته شورویان ته ځواب ورکړه چې افغانستان نه وځي، دلته به په افغانستان کې پس له هغه څخه ارامي راسي. ما ویل داسې خطرات موجود دي د پاکستان لخوا چې د افغانستان خلک بصیره دي، خبیره دي، سترګې لري، ته دا بهانه برطرفه کړه دوی به تا سره ودرېږي. زه واقعا د دې مشورې څخه مشکوره یم. موږ شورویان د دیجې څخه وایستل، خیر یو خو د دوی لافې دي چې دوی وایي موږ د دیجې څخه وایستل. لوی بین المللي طاقت او عظیم طاقت مو له دیجې څخه د مات سره مخامخ کړلو. زه تاسو ته وایم باید تاسو په مخ کې ټول واقعیتونه وویل سي چې څوک دومره لوی طاقت ته شکست ورکولی سي او د دې ملک نه یې وباسي نو بیا نجیب ورته باید په 2 ساعتو کې تعامل ونسي کړی. او زه دغه د 2 کاله تېرېږي ورته دغسې ټینګ په ځای ولاړ یم.
سوال دلته دا دی چې بیا دوی درواغ وایي. دا دوی نه وو چې شورویان یې د دې څخه ویستلي دي. دا موږ وو چې د ژنیو توافقات مو امضا کړل او د هغه په نتیجه کې شورویانو دا خبره ومنله چې په 9 میاشتو کې باید د افغانستان څخه ووځي. او شکر فضل د خدای په دې خبره باندې د افغانستان ټول خلک او حتی جهانیان پوهېږي. زموږ اول توکل په خدای و، بیا مو د افغانستان د خلکو په ټینګو ارادو، بیا مو په هغو پلرونو او نیکونو چې د هغوی د رګونو وینې زموږ په رګونو کې هم چلیږي او دا غیرتونه او ننګونه په موږ کې باید موجود وای او تاسو ولیدو چې موجود دي. په دې مو تکیه وکړله او د افغانستان د ځمکني بشپړتیا، ارضي تمامیت او د وطن د شرف او حیثیت او ملي نواميسو څخه مو دفاع وکړله. مګر دوی چې کله غواړي تاریخ سرچپه کړي، تاسو په خپله بیا قضاوت پرې وکړئ. خبره په دې کې نه ده مطرح. اوس هغه د زیات قمندانان هم پوهېږي داخلي، اوس هلته د تنظیمونو ځینې مشران هم پوهېږي، اوس په بین المللي عرصې کې هم دا مسله مطرح سوه چې دا افغانستان په خپلو پښو ولاړ دی. دا یې په هر څه تجاوز او مداخله ده چې دوی نه پرېږدي چې دلته سره ارامه سي. خدای تعالی په ټولو کارونو کې خپل حکمت لري. اسباب او وسایل داسې برابروي چې څوک چې وغواړي چې د یو لنډې مودې دپاره پر مخ باندې یو نقاب راکش کاږي، نو د ده د حکمتونو په نتیجه کې هغه نقاب بیا چیرل کېږي او اوس د افغانستان خلک، مهاجرین، د مجاهدینو لویه زیاته برخه ټول دې نتیجې ته رسېدلي دي چې تر ټولو ښه مسلمان نجیب راو